السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوی درس ته، نوی ویډیو ته. دوستانو نن مې تاسو ته داسې یو موضوع راوړې ده چې په فرانسوي ژبه کې ډېر اسانه ګرامر ده دوستانو، خو لږ اوږد ګرامر ده او لږ ځینې باریکیانې لري. خو دوستانو همیشه ما تاسو ته درس د جملو په واسطه، د مثالونو په واسطه اسانه کړی دی او ستاسو رضایت ما ته په دې میتود کې معلوم شوی دی، ځکه نو ما نننی درس هم د جملو په شکل تاسو ته جوړ کړی. دوستانو نننی عنوان چې زه تاسو ته وایم هغه ایلیا ده. دوستانو دا ایلیا څه ته وایي؟ دا موجودوالی ښیي، یو شي موقت دپاره استعمالیږي دوستانو، او دا خپله ایګریک دا یا چې اواز ورکوي دوستانو، دا چې دا به یو بیل ګرامر ده دوستانو، چې لږ شانتې دا اوږد هم ده او لږ داسې پیچلی هم و، ځکه ما دې درس کې رانغوستو. اول زه تاسو ته دا مکمل جمله ایلیا دغه یو اصطلاح ده دوستانو، نن به زه تاسو ته په دې درس کې معرفي کوم سره د جملو سره. بیا به راتلونکي درس کې انشاءالله دا مکمل ګرامر به زه تاسو ته تشریح کوم، ځکه اول که تاسو په دې جملو پوه شئ، ځکه روزانه فرانسویانو او دغو ژبې نه تاسو دا اورئ، او که چېرته تاسو اول جملو باندې پوه شئ نو بیا ګرامر ته لاړ شو، هغه ګرامر زه تاسو ته تشریح کوم، بیا ګرامر ته تاسو جملې جوړې کړئ، نو دا به ډېر ښه راشي دوستانو. او نن مې تاسو ته دا صرف ایلیا چې تیر درسو کې مې په موقعتونو او مکان درس کې مې تاسو ته لږ شانتې دې ته اشاره کړې وه، خو نن دا تاسو ته لږ نور واضح کوم دوستانو، او تاسو دا وګورئ. دوستانو تاسو دا ایلیا چې موجودوالی ښیي تاسو دا وګورئ، او بېرته به موږ تاسو راځو دلته. ښه دوستانو، څنګه مې چې تاسو ته وویله ایلیا چې دا د موجودوالی ښیي دوستانو، په تیر درسونو کې مې دې په اړه یو څه اشاره کړې وه. دا یو ډېر غټ ګرامر ده، نن تاسو ته د دې یو څو جملې وایم او بیا راتلونکي درس ته د دې ټول ګرامر زه تاسو ته تشریح کوم دوستانو. ګورئ ایلیا څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویله چې ایلیا چې دا نو موجودوالی ښیي، د یو شی موجودوالی ښیي یا د یو کس موجودوالی ښیي. نو زه صرف تاسو ته نن مثالونه وایم، دا مثالونه تاسو به ډېر اورېدلي د فرانسویانو د ژبې نه یا د هر چا د څوک چې فرانسوي خبرې کوي، خو دا یو څه مغلق ګرامر دی. څنګه چې ګورئ تاسو دوستانو، ایلیا پلوس نوم، یعنی دا به دې نه وروسته به هر څه چې راځي هغه به نوم وي که نه، د یو شی نوم به وي. دوستانو یو ښه خبره په دې ایلیا کې دا ده چې دا جمع او مفرد یو شانتې ده، هم مفرد هم مذکر ته راځي او هم مؤنث ته راځي، نه دې کې هغه شی نشته چې همیشه موږ تاسو وایو مفرد مؤنث جمع یا ډېر زیات که نه، نو دا شی په دې کې نشته دی. اوس ګورئ تاسو، ایلیا انوم، ایلیا انوم یعنی هلته یو سړی دی که نه، ایلیا. او همدغسې دویم جملې ته وګورئ، ایلیا اون ویغ که نه، ایلیا اون ویغ، هلته څه شی دی؟ ویغ ګیلاس ته وایي که نه، دا یو شی دی که نه دوستانو. ایلیا اون سک، سک هما خلطه یو رقم بیکونه چې تقریبا خلطې دپاره استعمالیږي، هلته یو خلطه ده، صحیح ده. ایلیا اون فم، ګورئ دا ښځې ته هم استعمال شو، هلته یو ښځه ده، هلته ګور ایلیا موجودوالی ښیي که نه، هلته داسې ده، هلته داسې ده که نه، داسې به وایي. او ګورئ ایلیا اون تابل، ایلیا اون تابل، هلته یو میز دی، میز معنا تاسو پوهېږئ، ایلیا اون شیز، هلته یو چوکۍ ده. دوستانو که تاسو په یاد دا په موقعیتونو مکانونو په درس کې ما تاسو دا لږ شانتې تشریح کړی هم و. تاسو اوس دې جمع ته وګورئ، ګورئ ایلیا دیزوم، هلته سړي دي، ګوره جمع راغو که نه، صرف هغه ارتیکل بدلیږي که نه، دی باندې ته بدلیږي. ایلیا خپل په ځای سم ولاړ دی، تغیرات پرې راغلی ده، به جمع د آخر کې اس اخیستی دی. ایلیا دی ویغ که نه، ویغ هلته ګیلاسونه دي. ایلیا دی سک، همداسې ایلیا دی فم، ایلیا دی فم. بلته وګورئ ایلیا دی تابل، او همداسې دی بلته ایلیا دی شیز که نه، هلته څه دي؟ چوکیګانې دي، آخر کې اس اخیستی خو جمع دي. ایلیا په خپل ځای ولاړ ده. ښه دوستانو، ایلیا جملې دغسې وي چې دغسې جوړېږي مکان او یو شخص دپاره. څنګه چې مې درته ویله جمع مؤنث فرق نه کوي، هر حالت کې یو ده، جمع مفرد هم فرق نه کوي، مؤنث او مذکر دپاره ټول دپاره په یو حالت کې د ایلیا تغییر نه کوي، خو نوم نه وروسته استعمالیږي، ځکه مې تاسو ته ویله. دوستانو اوس راځو درې مثاله، درې جملې زه تاسو ته په دې درس کې ښیم چې څه رقم په دې کې سوال وکړو او بېرته څه رقم ځواب کړو. دا تاسو وګورئ، او دوستانو بیا زموږ چینل سبسکرایب هیر نه کوئ دوستانو، او دا تاسو دا مثالونه وګورئ، او راتلونکي درس چې ګرامر ده د ایلیا ګرامر ده دوستانو، دا هیر نه کوئ، انشاءالله چې زه به بیا یو مهم ګرامر سره تاسو ته درسم. مننه دوستانو، تاسو دا ادامه جملې وګورئ.
اوس دوستانو ګوري زه تاسو ته یو سوال دلته وړاندې کوم چې دا ما په تېر درسو کې د باندې ډېر زیات بحث کړی دی، خو زه دا ځکه راوړم چې دې کې ډېر دوستان مشکل لري. دوستانو ګوري کیس کلیا دا کیس کې د سوال جوړولو په درس ته تاسو لاړ شئ، دې باندې به تاسو پوه شئ چې دا څه رقم جوړیږي سوال په بخش کې. زما دغلته درسو کې تاسو لاندې ورشئ شته دی د سوال جوړولو څنګه جملې نه سواله جوړ کړو، هلته ورشئ هلته شته دی. کیس کلیا چې شی دی هلته یا هلته ګوري هلته کنه یا دلدار شه سوخ په سر یا دان په مابین کې. اوس په تاسو د مکان او موقعیتونو درس ته لاړ شئ نو دا هلته ما دا سوخ او دان دا چې دا ما تشریح کړي دي. صرف دغه الیا پورې خبره دلته ده چې زه تاسو د الیا په دې سوال بخش کې اوس معرفي کوم. جملې کې خو مې درته ویل سوال کې سره رقم دا استعمالوو. تاسو د اول سوال ته ګورئ کیس کلیا دان لو سا کیس کلیا چی شی دی هلته دان لو سا که هغه هلته کې چی شی دی ګورئ الیا هلته چې ده نو څه دی ان استیلو یو قلم دی، لیو یو کتاب دی. نو هر شی شو تاسو به هماغسې وایئ صحیح شو. اوس یو شی سوغ دپاره تاسو مثال جمله وایم کیس کلیا سوغ لا تابل هغه د میز په سر چی شی دی هلته خو مابین و خلطه کې و دلته اوس په سر الیا un foto de lunet هلته الیا اون فوتو هلته چې شی دی یو عکس د میز په سر د لونیت او عینکونه دي کنه چشمې اون ویر یو ګلاس ده او اون لیو یو کتاب ده. دغسې به داسې لکه سوخ کنه د میز په سر دا سوخ دې ته استعمالي. بیا هم تاسو ته وایم چې دا سوخ دا چې دي تاسو په موقعیتونو درس کې کولی شئ په دې ښه پوه شئ هلته ورشئ وګورئ. اوس دان دپاره یو بل مثال زه تاسو وایم ګورئ ښه. اوس ځواب لکه کیس کلیا دان لو ژاردن کنه داسې وایي دان لو ژاردن. په یو چاته که چا سوال هم نه یې کړی نو چاته غواړي معلومات هم ورکړي یا سوال یې کړی ته وایي چې دان لو ژاردن په باغ کې چې ده الیا هلته د زغب هلته چې شی دی ونې دي که نه د تابل هلته میزونه دي. یو څوک درنه پوښتنه کوي په باغ کې څه شی موندل کېږي باغ کې څه شی دي کیس کلیا دان لو ژاردن که نه په باغ کې څه شي ته وایي چې دان لو ژاردن الیا د ارب et des tables